كان هذا الفعل منه فعلا فظيعا وظلما عظيما دا کار د ابوبکر رضی الله عنه چې مرتدینو خلاف باندې را پاتې د جنگي ورسره کو دا وی دې ناش د فضیع او قبیح کار کړل غزل کړل او تعديا بينا او کار تعدی کړل وقاتلوا هذا خارج عن الله ودين محمد صلى الله عليه وسلم عند ذي فهم څوک چې دا خبره کوي هغه دین ته وته دی پیغمبر دین ته وته دی چې څوک وایي دا وته وإن قالوا إنه ظالم فيكفي خزيا وكفرا وجهلا أقدام التنازل من كذا دام بي شرمندگی بس دام كفر بس دام نه ظالم دي کافر دي ابو بکر رضي الله تعالى عنه دې پر معنی کافر دي دا الاستغاثه في بدع الثلاثه کتاب دی ولاد کړه ابو القاسم الصوفي په نوم باندې دې کتاب نوم دی الاستغاثه في بدع الثلاثه ثلاثه مراد څه دي يعني أنا صحابة أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه عثمان رضي الله تعالى عنه دا غي مبارك لكي دا غي أغا بدعاتنا وإذا فدي كتاب ذكركم دا كتاب ذكر بل عمر رضي الله تعالى عنه مبارك وورا مجلسي جلاء العيون كتاب دا غي كوي لا مجال للعاقل أن يشك في كفر عمر فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف عن عليه جلاء العيون او مجلسين جلاء العيون في ذات الرسالة سبحان اغويه عاقل فديك الشك كيش عمر رضي الله تعالى عنه من يعني وين نسو شربيه ومجبور يشوي كتاب القضية طبعات او خطر ما يمشي واذا عاقل فديك الشك كيش عمر كافر او دا غلا الله لعنت رسول الله لته په باندې او په هغه چا باندې لعنت چې هغه مسلمان وایي او ټول باندې نو ټول باندې لعنت دا وایي په باندې وعلى كل من يكف عن لعنه فهذا چا باندې لعنت چې د زړه الله ځان باندې کوي او په لعنت وایي چې په دغه لعنت وایي په هغه لعنت د دې وجه نه کوي ابو بکر رضی الله تعالی عنه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ولې وتفسير خبري مجوسين دا مجوسين بچي عارف مجوسين كانوا دا عمر رضي الله تعالى عنه طلعت باندې دې ماړي رړې دې کو په ماړي دې رړې دې نو څنګه و سره وګورئ دې وجنا دې په کتابونو کې دادي چې شیخین ابو بکر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه دې ابي زارني او دا وایي چې زمون د امامانو يعني نقول شيراني دي اماميه مرتوي 12 متوجه ټول امام قائل دي اماميه متوجه امامت غر رکن غړي نو دا دې بارے کې دا عقیده پاتې چې دینه و براءت او بیزاری نه لري دیو خبره زما واکه کومېنی څه کوي کومېنی وره داخل چې اسلام دې قرار کوي وخت یې نو مسلمانانو متوجي شي تاسو دې باندې ټول دي خلق د اسلام څخه قدر هغه چاته وایي چې اسلام نه پیژني د اسلام رڼاوالو کوشش کوي او کړی خو مې وایي اننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات بالقرآن من الشيخين يعني ابو بكر عمر رضي الله تعالى عنهما دې سره کار نشته چې څونه دوی د قرآن مخالفتونه کړي دي ومن تلاعب باحکام الالهي د الله احکام کوي دوی څومره لوبې کړي دي وایي کې مقارنه وما حل الله وحرمه من عندهما فتصدوي ذان حرام كري او ذان حلال كري وما رضاه من ظلم ضد فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وضد اولاده او اغا چکم ظلم کړه د فاطمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق باندې داغه مبارک او داغه اولاد مبارک ځکه دوی وچه فاطمه رضی الله تعالی عنها سره ظلم کړی دی عمر رضی الله او بکر داو نبی راس ورنکو هغه سره ظلم کړی او درو ورته وایي چې هغه څه جمع کړل بيوجه ولكننا نشير الى جهلهما باحكام الاله والدين دا خبره وي وس ذکر کوم چې دا کوم مخالفت لري د قران دین پورې ټوکی کړی دي لوي کړی دي او حلال حرام کړی دي ځان او مالک ظلم کړی دي لكننا نشير الى جهلهما باحكام الاله والدين موږ ته وسید دا اشاره کوو چې دې په دین باندې خبر نو دا کشف الاسرار د خمینی کتاب دی یو سوري اشتمه صفحه او دین حدیث سے امامت مبارکی درین سوال او باغی باندې جواب ورلو کدا خرافات مو ذکر کوو ډېر دی اخر د راشم دیتا چې اوس دروغ حد نه
د دې وجې نه ما تاسو ته وویله چې د دوی کتابونه د خرافاتو نه ډک دي. دا یوه خبره وکړو چې عثمان رضي الله عنه باره کې وایي چې دا منافق دی. د عمر رضي الله عنه په باره کې وایي چې زه یې ویلی نه شم، وایي د دې علاج بل نه کېده بغیر د نارینهو د اوبو نه. العیاذ بالله، دا د ویلو دا د دوی په کتابونو کې خرافات زه نه شم ویلی. عثمان رضي الله تعالی عنه منافق دی. د دوی بل کار نه بغیر د خېټې او بل کار نه. دا مسلمانان په ایمان باندې وایي دا د اسلام ټیکهداران کېدی شي. د دې وجې نه بله عقیده دوی زیات ده. خطر غټ خطر د تا ته اوس خلاصه کوم. هر کله چې سړی دا د یهودو په اساس او په لاس جوړ شوي دي، سره د دې نه دوی کتابونو کې به دا ګوري چې دوی به هغې باندې رد کوي چې نه دا زموږ مشر نه دی، یا به دا خبرې نه مني چې موږ قرآن دا نه منو، دا عقیده ساتو چې قرآن محرف دی، دا موږ نه ویلي، دا ساتو. تا ته به راځي ورته زموږ وروري شیعه او مسلمان، سني او شیعه بھائی بھائی، شیعه او سني بھائی بھائی به تا ته وایي. شیعه او سني او څنګه بھائی بھائی چې چېرې عقیده ده څه خبر نه مسلمانانو ځان خبر کا. اوس تا سره یو پخته پیدا کېږي عاقل انساني چې دوی له خو موږ کله نه دي اورېدلي چې قرآن محرف دی، کله خو نه دي اورېدلي چې ابوبکر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه کنځلي کوي. اوس خو ښکاره کوي. اوس ته په یوټیوب او دغه کې ته مقاطع وګوره، ښکاره یې مړی نه وي چې عیسي رحمه باندې لعنت کوي. د دې وجې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاکه بیبي عایشه رضي الله تعالی عنها د دوی نه روغه نه ده پاتې. د هغې په باره کې عقیده ساتي چې دا زناکار دا منافقه وه. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو مبارک کې عقیده ساتي. ای مسلمانه لږ غیرت پیدا کړه. نو چې اوس دا خبره ولې نه کوي؟ دوی دین په څه شي بنا دی؟ دا خبره باندې ځان پوه کړه. د دې دین په تقیه باندې بنا دی. تقیه دې ته وایي دوی وایي زموږ په دین کې ضروري خبره دا ده د هغه چا دین نشته دی هغه سړی په صحیح دین باندې نه دی. لا دین لمن لا تقیة له، دین د هغه چا نشته چې تقیه نه کوي. نو دین په څه بنا که تقیه باندې. تقیه معنا دا چې موږ کومه عقیده ساتو دا به خلکو ته نه ښیو مخالف ته. سني ته دا نه وایي چې قرآن محرف دی، تا ته قرآن دي هې ته کوي چې لا خو دا قرآن ویم ګوره قرآن ما سره د دې وجه نه د دې امامانو دا بل روایت یې ورپورې تړلی دی. ومغري امام روایت یې پورې تړلی دی چې خلک څه وکړو؟ دا کتاب لولئ هغه وخته پورې لولئ تر هغه وخته پورې چې کله مهدي راشي نو بیا به په هغه وخت کې کتاب بندېږي. اوس یې ظاهره لولئ چې مسلمانان تاسو به ستاسو قباحت او خطر ته متوجه نه شي. بیا دروغ روایتونه داسې جوړ کړي چې هغې پورې تاسو یې لولئ تر څو چې قائم علیه السلام ورته وایي چې کله هغه راپاڅېږي مهدي راپاڅېږي نو بیا به هغه په هغه قرآن باندې فیصلې کوي. ای علي رضي الله دومره خو احمقان دي چې علي رضي الله عنه دومره جبان او بزدل و چې هغه دا کتاب هغه وخت نه راوړو. هغه وخت چې هغه خلیفه و مشر و قیادت د هغه په لاس کې و. ایا دا عقل مني چې هغه سره د قرآن وي او هغه نه راوړي؟ د دې وجې نه علي رضي الله عنه وایي کله چې تپوس وشو دوی ته تپوس کوي محمد بن حنفیه چې هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ ایا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو کوم شي پورې خاص تاسو کوم شي خاص تاسو ویلې؟ علي رضي الله تعالى عنه قسم قيد امام البخاري روایت ته والذي فرق الحب وبرأ النسمه ما عندنا شيء الا ما في كتاب الله. من سره شي نشته مګر هغه چې د الله په کتاب کې مګر که فهم یو پویا الله یې سړي ته د الله په کتاب کې ورکړي بل شي وما في هذه الصحيفه وما تركما صحيفه دا ورقه ده چې باندې کې څه شی د دیت احکام او چې دومره وخان به ورکول کېږي په دیت کې مسلمان به په کافر نه وژل کېږي او د مدینې د حدودو ذکر پکې دغه صحیفه او هغو صحابو ته ممکن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص شی نه دی ویلي هغه دلالو دا وایي هغه خلافت راغی هغه چې ته چغه پورته نه کړی دی ونه وینا چې ما سره کتاب دی دروغ جوړ کړي کتاب دا اوس په دې پاتې کېږي دا احمقان نو راشه څه وایي تقیه زموږ دین دی څه چې ته په زړه کې ساتي دا عقیده به ته نه ښکاره کړې چا ته به نه ښکاره کړې سني ته به نه ښکاره مسلمان ته به نه ښکاره کړې چې ښکاره شي خو بیا ما ته به بېدینه وایي دین نه مې وباسي نه دین اصول به زموږ دا وي چې موږ به تقیه کوو نفاق به کوو موږ به ظاهره کې پوه چې ته زموږ مسلمان ورورې د دې وجې نه دا خطر د دوی زیات ځکه دی چې دا تقیه د دوی دین دی تا ته ښکاره نه وایي چې ما په قرآن کې تحریف کړی او سره د یو چې دا کتابونه چاپ کړي سره د دې چې دا کتابونه کې دا خبرې دي کولیني دا دوی امامان دي سره د دې چې دوی په تعظیم او احترام باندې قایل دي
سره د دې چې خمیني د دې هغه رهبر الله اکبر او خمیني رهبر دا الله تعالی یو ځای کړو هغه خمیني رهبر یا کتابونو کې خبرې ذکر کړې او تاسو به وایي چې نه زما وروري دا اوس خطرناک دي کني يهود او نصارا د دې خطر زیات دی يهودي کافر دی کفر پیژري نصراني کافر دی کفر پیژري مجوسي کافر دی کفر پیژري کمونست کافر دی کفر پیژري خود دې کفر ځکه ښکار کیږي چې د دې دین دارې چې تقیه ده د دې دین دارې چې پاک دی د دې دین په دروغ باندې بنا دی د دې دین په تلبیس باندې بنا دی تاسو خپل عقیده نه ښکاره کوي مسلمان ورورا غافل موسی اخر با لنډه ویم د دوی تاریخ خطر غټ همدا دی چې د تاریخ په اوږدو کې دوی د یهودو او د نصاراو ملګري پاتې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې دوی یهودو او د نصاراو په لاس باندې مسلمانان ټکولي دي لکه یو مثال یې تاسو ته صرف یو مثال راخلم خلیفه عباسي مستنصر په نامه باندې په شپږ سوه شپږ پنځوس یا 9 شاوخوا یعنی تقریبا چې نیمایي پېړۍ اومه خلیفه عباسي ځان وزارت ته ورسو ابن علقمي په نامه باندې وزیر او یو پکې غټ ملا و نصیر الدین توسي چې کتابونه لري ایران چاپ کړي په فلسفه کې کتابونه لري دا دواړو ځان رسولی و خلیفه ته او خلیفه عباسي مستنصر په نامه باندې هغې وزیر څه چلند وکړ په هغه وخت کې د تتارینو په استوا هلاکو چنګیز خان هلاکو مشهور تاریخ دی هلاکو چنګیز خان په استوا مسلمانانو خاورې نیول مسلمانانو قتل کول د مسلمانانو وینې وڅکلې دوی صحیحه جوړه او وایي چې خط ولېږه چې تاسو راشئ د بغداد د نیولو لپاره د خلافت مرکز ونیسئ هغوی ورته چې خلک ډېر دي موږ داسې نشو درځی ابن علقمي وزیر چل جوړ چله څنګه جوړ کړو خلیفه د بغداد ته وویل هغه وزیر و لکه دا اوس چې وزیران دا زموږ د ازاد پسونیر وایي د هغې وزیران یو ځان به صحیح دی یو پیران ورته وویل چې دا مالي بوش به ومنې زیات راځي 1,00,000 لښکر دی هلته په بغداد کې څه کوي دا به 10 زره به ختم کړو نن بله ورځ کې به ختم کړو لږ به پیسې موږ باندې بوج کم شي ختمولی تر دې چې په بغداد کې 1,00,000 فوج و 10 زره تقریبا 10 شاوخوا پاتې شي لاره دې ته برابرۍ چې اوس چنګیز خان راشي دا مسلمانان د سني علما او اهل سنت دې قتل کړي همداسې وکړه هلاکو دې جواب ولېږه چې راځه اوس فضا فارغه د خلک کم دي داسې خلیفه ته وویله چې هلاکو جنګ نه دی راغلی ځینې روایتونو کې راځي چې ستا زوی له لور ورکوي او صلح درسره کوي راځه ترې خپل مشران بخور خلک وزیران او علما ځان سره راواخله صلح ته وروځو مخکې وویل چې زه به هغه ته ورشم هغه سره به خبرې وکړم هغې سره خبرې وکړئ د خپلې ډلې دپاره چې هغه حمایت ترلاسه کړه چې زموږ ډلې ته به څه نه وی خو موږ تا ته لاره کړو او داسې خلیفه ته وویله چې صلح لپاره راغلی کله چې خلیفه وررسېږي د 200 کسانو سره د علماو فقهاو قاضیان او بخور خلک هلته خلیفه مو وژني او دغه علما مو وژني بغداد ته داخلېږي د بغداد کوڅې د مسلمانانو د سنیانو په وینو باندې بهېږي کتابونه دریابونو ته اړتول کېږي دا د دې غدر خیرت دا یو خیرت وه بل خطر یې راواخله دا که تاریخ یې موږ ذکر کړو ځان له په دې ملک دوی څه کړي په دې ملک کې که دا تاریخ راواخلو دا ټول ذکر کول مشکله ده دې ملک کې دوی څومره کوشش کړو ملک عبدالعزیز چې اساس د دې دولت یې خیر په طواف کې د دوی 2 کسان 3 کسان تېر کړي په طواف کې چې قتل خو د هغه پیراداران یو قتل کېږي 15 طواف 15 شوط کې مقام ابراهیم سره یو او خنجر سره چې ملک عبدالعزیز وایي او هغه ته بچ کېږي یو پیرادار یې وژني بل پیرادار یې وژني بیا بل د هغې مرایه په فرایان ورسره و هغه رالګېږي ډز پې کوي وژني بل را وژني د مقام ابراهیم دی چې د هغه ولي عهد مړ کړي هغه بچ کېږي دغسې نور تاریخ په اوږدو کې د دې غدر خیرت نن ګوري په سوریه کې څه حال روان دی آیا تاسو دغه فظیع دغه قبیح دغه چې په سترګو د انسان چې هغې برداشت نشي کولی او د مسلمانانو څومره قتل کیمیایي سره باندې ټول کافرو سره ملګري نه دي ورونو د دې وجې نه د دې یو پیران دی هغې ته 50 کلنه خطه وایي دوی مخکې د هغه کشف شوې ده هغه 50 کلنه پیران 50 کلن پیران کې دا دي چې 8 دولتونه ذکر کوي 6 دولتونه د خلیج او افغانستان پاکستان عراق یمن بحرین او امارات سعودي او دا دولتونه 6 قطر دا ټول باید مونږ دا ترلاسه کړو طریقه به صحیح پلان به صحیح نه دی پلان یې داسې جوړ کړی دی
چې حکومت باید د حکومت ضربې کې موږ وشو چې حکومت ولړو باید موږ علما کې کار